موږ وینو چې دلته څوک د امن خبره کوي هغه ته په ښه نظر نشي کتلی، په هغه به تهمتونه لګوي، په هغه به الزامونه لګوي، هغه به راچوي، د هغه سپینو جامو ته به شوتې کوي، دغه آواز به غلی کوي. وجه دا ده چې دلته د بدامنۍ نه کاروبار جوړ شوی دی، تجارت یې نه جوړ شوی دی، او امن د هغه د دغه کاروبار په منځ کې لوی رکاوټ دی او ډېر لوی دیوال دی. دا خو ډېره اسانه خبره ده، موږ وایو هم او دا موږ اورو هم چې بیا بیا ورته دا خبره کوو چې د 50 کالو نه د پښتنو دا خاوره د بدامنۍ تنور دی، تنور. موږ او تاسو ټول پښتانه د بدامنۍ په ماحول کې د بدامنۍ په تنور کې ژوند کوو. دا به څنګه ژوند دی؟ دا همدغسې ژوند دی چې موږ او تاسو ټول پښتانه وینو، یو بل وینو، د یو بل حال وینو. دا ژوند په امن کې نه دی، دا ژوند په بدامنۍ کې دی.